شعر او هنر هغه څه چې د عمر پر ځای تر ډیره په ذوق او علاقې تکیه دي. هغوی چې په شاعرانه جامې شونډې کې خودي اکثر د خپل زړه بړاس په موزونو لفظونو کې ویستلې. ولې ډیر کم داسې هم پیدا کیږي چې د شاعرانو لخلي راوتلو لفظونو ته داسې خواږه وروبخي چې ان شاعري د تصور کولو هم عاجز وي. نن را سره داسې څوک میلمه دی چې لا هم د ژوند په سرلی تازه دی. دی شاعر نه دی ولې د ګڼو شاعرانو شعرونه د ده په غږ کې ساه اخلي. د هنري لفظونو په دې ادبي خپرونه کې را سره ښاغلی تمدن فقیرزی میلمه دی. زه شوکت اعتمادي یم او تاسې د کونړ ملي راډیو ټلویزیون لیدونکي او اورېدونکي یاست. فقیرزی صاحب سلام، ستړی نه شئ. ډېره زیاته مننه چې زموږ بلنه دې ومنله. ډېره مننه چې د تاسو سره مې لیدنه او ملاقات وشو په دې ملي تلویزیون کې. مهرباني کور ودان. په دا کم عمر کې ترنم کول دا ذوق او علاقه له کومه پیدا شوه؟ زه خو خپله شاعر نه یم، خو د نورو شعرونه چې مې اورېدل نو ترنم کول چې ترنم کوم اوس په دې حال کې. نو کله چې به نور ترنم ما اورېده نو ما ته به ډېر زیات خوند راکوه. نو د همغې وجه وه چې زه به خپل ترنم او دا شیونه وکړم. څومره وخت کېږي چې ته د ترنم سره علاقه ساتي، ترنم کوي؟ په یاد کې دې راځي چې څومره وخت کېږي؟ ډېر وخت کېږي. بیا هم ستا په فکر باندې 2 کاله 3 کاله څومره وخت کېږي؟ 2.5 کاله کېږي. 2.5 کاله کېږي چې ترنم کوي. ذهن کې د شته د فقیرزی صاحب چې لومړنۍ زمزمه مو چیرته وکړله؟ هو، لومړنۍ زمزمه یې په اسپل خصوصي مکتب کې وکړه. هغه وخت چې تا په اسپل خصوصي ښوونځي کې زمزمه کوله په څوم ټولګي کې وئ؟ په اووم ټولګي کې. په اووم ټولګي کې وئ. کله چې تاسې زمزمه وکړله چا ډېر زیات تشویق کړلی، چا درته ډېر زیات داد درکو؟ خپل یو تره مې ورغوان فقیرزی چې هغه د انګلیسي استاد دی. نور استادان مو ډېر ښه هغوی ډېر تشویق کوي. ډېر تشویق. نو ما او تا به د زړه خواله هم کوو، کیسې به هم کوو. له تا نه یوه داسې زمزمه اورو چې تا هغه شعر انتخاب کړی یو، نن لیدونکي به هم په دې تمه وي چې تاسې به ځان سره څه راوړي. نو مهرباني وکړئ. مننه. اوس به زه خپل ترنم ته راشم. تړلی مې یو بل سره د زړه مازدیګر دې راز باندې پوهېږم یو زه او مازدیګر دې راز باندې پوهېږم یو زه او مازدیګر بیګا په خوب کې راغلې بس راغلې نو ولاړې بیګا په خوب کې راغلې بس راغلې نو ولاړې دا څنګه برابر شل مرخاته او مازدیګر دې راز باندې پوهېږم یو زه او مازدیګر دې راز باندې پوهېږم یو زه او مازدیګر ډېر ښه. یو ستا د ننګو تودوخه ډېره خواږه لګي یو ستا د ننګو تودوخه ډېره خواږه لګي بل ژمي کې لمبا د تناره او مازدیګر دې راز باندې پوهېږم یو زه او مازدیګر دې راز باندې پوهېږم یو زه او مازدیګر د ژوند تله دې کله یو طرف ته درانه شام د ژوند تله دې کله یو طرف ته درانه شام لږ وڅاکه خواږه او لږ ترخه او مازدیګر دې راز باندې پوهېږم یو زه او مازدیګر تړلی مې یو بل سره د زړه او مازدیګر دې راز باندې پوهېږم یو زه او مازدیګر دې راز باندې پوهېږم یو زه او مازدیګر ډېر ښه.
تړونه خوږ ملګری او خمار خمار غزل تړونه خوږ ملګری او خمار خمار غزل خوښیږي مې د غره غاړه اوبه او مازدیګر دې راز باندې پوهېږم یو زه او مازدیګر دې راز باندې پوهېږم یو زه او مازدیګر تړلې مې یو بل سره د زړه او مازدیګر دې راز باندې پوهېږم یو زه او مازدیګر دې راز باندې پوهېږم یو زه او مازدیګر. ډېره زیاته مننه فقیرزیه صاحب. رښتیا هم خوند یې وکړ، د مازدیګر موسم هم دی او په دغه وخت کې د دا ډول انتخاب او بیا ستاسې په غږ چې کله دا غزل زمزمه کېږي رښتیا هم بلا خوند کوي. د شعر په انتخاب کې په خپله باندې هڅه کوي چې انتخاب وکړي که نه کوم استاد یا د کورنۍ څوک دې شته چې هغه درته شعرونه انتخابوي چې ته باید دغه شعر انتخاب کړي؟ هو د کورنۍ غړي مې راسره کوشش کوي، هڅه کوي چې کم ترنم انتخاب کې هغې وزیم انتخاب کړم بیا هغه ترنم بیا زه کوم. کورنۍ کې کله چې تا د لومړي ځل لپاره ترنم او زمزمه وکړه داسې څوک و چې ستا د ترنم معنی واقع شو مخالفت یې وکړ چې دا کار مه کوه؟ نه، هېڅوک هم زما طرف ته دغه نه شو چې لکه تا دا ښه کارونه کوې یا دغه. نو ما چې کله ترنم وکړو نو هغې په دې پوه شو چې دې اواز ښه دی نو بیا یې ما ته اجازه راکړه چې خپل ترنم کولی شي. فقیرزیه صاحب د چا شعرونه دې ډېر زیات خوښېږي چې هغه د خپل ترنم او د زمزمې لپاره انتخابوي؟ په شاعرانو کې مې کاروان صاحب خوښ دی، تړون مې خوښ دی، تړون پسې راتېر شه درویش مې خوښ دی. داسې نور زیات شاعران دي چې هغه ستا خوښېږي. هغه زما ډېر خوښېږي. ډېره ښه ده. تا خو خپله هم هغه شیان شاعران دي خوښ کړي چې رښتیا هم د هغوی په شعرونو کې هغه خوږلت شته. شعرونه کې د څه ډول شعرونه ډېر زیات خوښېږي چې تی د خپل شعر ترنم لپاره انتخاب کې چې زه باید زمزمه کړمه؟ حماسي دي خوښ دي، عشقي دي خوښ دي، یا دې ته ورته نور شعرونه ستا پکې کومه برخه ډېره زیاته خوښه ده؟ حماسي شعرونه ډېر خوښ دي. نو د تا نه به یو حماسي شعر هم اورو. فقیرزیه صاحب دا راته ووایه چې زده کړې دې څومره کړې دي؟ زده کړې مې 10م صنف پورې. د 10م صنف پورې؟ اوس فعلا په 10م صنف کې یاست؟ فعلا په 10م صنف کې. ته چې د ترنم نړۍ ته راغلی ترنم کوي، دغه ترنم ستا د زده کړو په وړاندې خو خنډ شوی نه دی، معنی خو نه دی ګرځېدلی؟ نه، تر دې مهاله نه دی ګرځېدلی. زه خپل زده کړو ته هم دوام ورکړی دی او خپل ترنم یا ځینې وخت چې دی ځان سره ترنم کوم، خپله چې ناست یم که نه نو ترنم کوم، خپل ذوق هم پالم. کله چې ترنم کوي داسې کوم ځانګړی وخت مثلا سهاري، مازدیګري، غرمۍ یا ماښام شي، ستا کوم وخت ډېر زیات خوښ دی چې مثلا هغه وخت کې ته ترنم کې تاله هم خوند درکوي او هغه د خپل زړه زنګ هم هملته وباسي؟ زما مازدیګر ټیم چې سیند غاړې ته ناست یم او خپله ځان ته بلکې نور هلکان هم بیا ناست دي نو بیا یې ځینې وخت چې دی خپل ترنم کوم. ترنم چې کوي داسې چې ځان ته ماحول یې دی کې درته ترنم ډېر زیات خوند درکوي که څوک ناست چې تا واوري دا درله ډېر زیات خوند درکوي؟ چې ځان ته هم ناست یم بیا هم خوند کوي، خو چې دا نور ملګري دې سره ناست یم دا بیا بېل خوند دی د دې ترنم بیا. ملګري دې تشویقوي داد درکوي؟ ملګري تشویقوي مې. ستا به همزولیان وي په کلي کې، کله چې ته ترنم کوي هغوی اوري؟ هو هغې اوري. څه درته وایي؟ بس وایي الله دې غږ کې نور هم برکت واچوه. نو زده کړو باندې در سره تم کېږم، ستا د زده کړو په هکله باندې خبرې کوو. ته په 10م ټولګي کې طبعا مکتب ته به ځې، بېرته چې له مکتب نه راشي نور ستا روزانه مصروفیت څه شی دی؟ زه سهار چې راپاڅېږم خپل لمونځ وکړم او بیا چې د هغې نه وروسته تلاوت وکړم، هغې نه وروسته بیا کوم درس وي هغه لکه یو صفحه 2 صفحې ولولم، بیا د هغې نه وروسته چې دی بیا چای څښو، د چای نه بیا مکتب ته راځو، د مکتب نه څخه بیا چې لاړ شو کور ته نو هغې نه بعد چې دی بیا مدرسې ته ځو،
4 بجې بیا چې زه کورس ته راځم کورس نه چې لاړ شم بیا خپل کرکټ کوم کرکټ نه بیا ماخوستن ماښام چې دی بیا خپل کورنۍ وظیفه لیکم بیا درس یادوم بیا 10 بجو پورې دغلته ناست یم درس یادوم کورنۍ وظیفې چې ولیکم ټول بیا د هغې نه بعد ویده کېږم خپل ورځنی تصمیمات مې شته دي نام خدا روزمره تقسیمات خو دې شته د ورزش کیسه دې پکې وکړه یادونه دې وکړه په هغه هم در سره خبرې کومه تا خو ټوله ورځ او شپه مصروفه کړې ده ودې نه ویله چې د ترنم په برخه کې تا کوم وخت ځانګړی کړی دا خو پکې ما ونه اورېده ترنم څه وخت کې هو هغه د جمعې په ورځ مازدیګر ټیم کې خپل ترنم کوم بیا ښه ډېره ښه ده مطالعه هم کوي مطالعه هم کوم کوم مضامین ستا ډېر خوښېږي چې ته هغه مطالعه کې ویل ولې خوند درکوي او د هغې په مطالعه کې او په لوستنه کې ته ژور ځې انګلیسي کمپیوټر او پښتو انګلیسي باندې پوهېږي هو انګلیسي باندې انګلیسي دې څومره لوستلې ده 3 میاشتې کې یم 3 میاشتې کې هو نو که څوک درته ووایي چې ته راته په انګلیسي کې ځان معرفي کولی شي ډېره ښه ده نو ستا د ژوند په نورو اړخونو باندې غواړم به در سره وغږېږم د تمرین او د ورزش یادونه مې وکړه کرکټ هم کوئ په کرکټ کې بیټسمین یې که بالر یې زه آلراونډر یم آلراونډر نو زمونږ یو ملګری دی یاد دی په خیر محمد ناصر ملنګزی صاحب هغه هم وایي چې زه آلراونډر یم خو ډېر دې څه شی خوښ دي بیټینګ دې خوښ دی که د بالینګ برخه دې پیاوړې ده بیټینګ د بیټینګ برخه دې پیاوړې فقیرجی صاحب دا راته ووایي چې شعر هم لیکئ نه شعر نه لیکم شعر نه لیکي کله دې هڅه نه ده کړې هڅه مې کړې ده کوم یې نور هم کوم هڅه چې خپل شعر ولیکم تر اوسه دې یو بیت یو بند هم نه دی جوړ کړی نه تر اوسه مې لا نه دی جوړ کړی نه دی جوړ کړی ولې له ډېرې اوږدې مودې راهیسې د ترنم ذوق پالې د ادب سره دې مینه ده د شعر سره دې مینه ده ستا سره دا د شعر خاپیرۍ او ملکه دا پخلا نه شوه ولې دلیل څه شی دی یو خو زه داسې ډېر وزګار هم نه یم نو دغه د وزګارتۍ د وجې که زه لږ وزګار وی نو بیا ما ډېره هڅه کړې وی چې ما خپله تر شعر لیکلی وی نو همدغې وجې ده بیخي دې تر اوسه دومره مخکې نه ده پیدا کړې چې هغه کوچنۍ هڅې هم وکړي چې یو څه ولیکي یو څه وپنځي نه تر اوسه مې لا ډېره نه علاقه دې شته دی چې شعر ولیکي هو علاقه مې شته دی چې شعر ولیکم خو بدبختانه متاسفانه چې د شعر ملکه در سره نه پخلا کېږي زه خو خدای دې وکړي چې هغه ورځ هم راشي چې تا سره دغه ملکه پخلا شي شعر ولیکي که چېرته خپله د شعر لیکلی هغه به دې په ښه شان او شکل باندې زمزمه کولی شو چې اوس چې د نور هغه وایي کوم یو به ستا لپاره ډېر زیات خوږ وي خپله مې لیکلی او بیا مې ویلی نو ترنم کولی مې دا به زما لپاره ډېر ښه وی ځکه خپل شعر خپل شعر نو طبعا هغه د په خپل شعر کې هغه خپل احساسات پراته دي او کله چې خپل احساسات په خپل غږ راوباسي ټولنې ته یې وړاندې کړي خوند هم کوي فقیرجی صاحب د ځینې خلکو په آن باندې کله چې د یو انسان عمر کم وي که هغوی ستاسې په څېر باندې زمزمه کوي خلک ورته هغه زمزمې ته یا په ښه سترګه نه ګوري یا یو ډول داسې کیسې هم کوي چې دا د خپلو زده کړو نه پاتې کوي تاسې باندې تر اوسه پورې زمزمې ستاسې په زده کړو باندې البته کوم اغېز کړی دی چې تا د خپلو زده کړو نه منې کړي په دغه هکله را سره خپل نظر هم شریک نه په ما باندې دغه اغېز نه دی کړی ځکه زه خپل زده کړې کوم خپل ترنم او شعر او شاعري دا هم کوم تر اوسه ما باندې دونه اغېز نه دی کړی چې لکه زه دې خپل زده کړې پرېږدم نو یعنی دا خبره چې هر څوک کوي دا خبره چې هر څوک کوي نو دا غلطه ده بالکل غلطه ده بالکل غلطه ده زه به له تا یوه پوښتنه دا وکړم چې کوچنیوالی د ترنم لپاره مثلا په کم عمر کې چې څوک ترنم کوي عیب دی مثلا یو سړی کوچنی دی دی باید ترنم وکړي که وی نه کړي چې ذوق یې ورسره وي باید ترنم وکړي چې ذوق یې باید ترنم وکړي چې ذوق یې باید ترنم وکړي چې ترنم ونه کړي هغې هیلې مړاویږي لکه هیلې به یې نه وي چې زه داسې غږ او کور کې هم بیا څوک نه پرېږدي مثال به ډول کور کې څوک نه پرېږدي نو باید ترنم وکړي
هغه یو شمېر داسې کوچنیان ممکن ستا د خبرې په تایید پیدا شي چې ښه غږ ولري خو کورنۍ اجازه نه ورکوي. تاسې د خدای شکر دی چې اجازه یې درکړې ده. هغه کورنۍ ته به ستا پیغام نو څه وي چې زما پیغام به هغې کورنۍ ته دا وي چې خپل ماشومان پرېږدي دغې ترنم کولو ته. ترنم ډېر لوی ذوق دی چې ذوق دی باید ترنم وکړي. نو هغه کورنۍ چې هغه خپل ماشومانو ته اجازه نه ورکوي چې دغه ترنم ونه کړي نو باید اجازه ورکړي. بلې ما مخکې هم درنه پوښتنه کړې وه، بیا هم تکرارا وایم چې د ترنم ذوق دا د ماشومانو د راتلونکي معنی نه دی. د ترنم ذوق د ماشومانو په زده کړو باندې کوم اغېز نه کوي. تاسې هم د دې خبرې سره موافق یاستئ؟ نه، دا هیڅ منفي اثر چې دی په زده کړو باندې د ماشوم نشي پرېستلی. ځکه زه خپله چې دی خپل ترنم هم کوم، زده کړې هم کوم. زه په مکتب کې چې دی د صنف اول نمرې یم زه. ښه، ډېر ښه، ډېر ښه، ډېر ښه. نو ته چې په ټولګي کې په لومړۍ درجه کې د راتلونکي لپاره څه غواړې چې جوړ شي؟ زه د راتلونکي دپاره غواړم چې ډاکټر شم. ډاکټر شي؟ ډاکټر شم او د خلکو دپاره خدمت وکړم. بلې ډاکټري خو ډېر لوړ مقام هم دی. د ډاکټرۍ هیلو ته رسېدل هم ډېره زیاته خواري غواړي. څنګه د دغې د هیلو د لاسته راوړنې لپاره دې خواري کړې ده؟ او خواري مې ډېره زیاته کړې ده. زه وایم چې لکه د عامو خلکو ته، نورو خلکو ته باید د تعلیم دغه ورکړل شي، خپل تعلیمونه ورسوي خپل سر ته. او نو زه غواړم چې په راتلونکي کې ډاکټر له ځان څخه جوړ کړم. زه خپله خواري هڅه کوم. د طب لپاره څومره خواري کې د ورځې څومره مطالعه کې؟ ډېره زیاته. لکه بیا هم ساعت 2 3 څومره چې وزګار یم مطالعه کوم. چې وزګار یم مطالعه کوم حتما. یو شمېر ماشومان په ټولنه کې هم شته چې دوی وزګار هم دي، وخت هم ورسره دی، د کورنۍ سپورټ هم ورسره دی، خو د هغې باوجود خپلې زده کړې نه کوي، خواري نه کوي، ښوونځي ته نه ځي، داسې په عباسیاتو باندې ژوند تېرېږي. هغوی ته ستا پیغام څه دی؟ زما پیغام هغوی ته دا دی چې خپلې زده کړې باید پوره کړي. زده کړې پوره نه کړي هېڅ شی ته نه جوړېږي. نو زما دغې ته دا پیغام دی چې خپلې زده کړې پوره کړي. زده کړې پوره نه کړي نو خپل هدف نشي رسېدی. باید خپل ځان دپاره لوړ هدف وټاکي. د لوړ هدف د لاسته راوړنې لپاره باید څه وکړي؟ شپه او ورځ په ځان باندې باید یوه کړي او خپل درسونه لکه خپل وخت باندې خپل درسونه لولي. ډېر ښه. درنو کتونکو، فقیرجان صاحب د عمر په لحاظ ډېر کم دی. دی استاذه په 10م ټولګي کې دی او له ډېر وخت راهیسې دی د ترنم ذوق هم پالي. د دوی په وینا باندې چې دا خبره بیخي کاملا غلطه ده چې ګوندې څوک دغه ذوق پالي، په دغه نړۍ کې ژوند کوي، هغوی راتلونکي د ډېرو ګډوډیو سره مخ کېږي، هغوی خپلو هیلو ته نشي رسېدی، د هغوی په زده کړو باندې دغه د ترنم اړخ منفي تاثیر کوي. دوی دا هم مني چې ترنم یو ذوق دی، یوه هیله ده، یو ارمان دی. دا چې څومره په ښه شکل باندې وپاللی شي، د ده هغه څنګه چې په کار د حق ادا شي، نو کولی شي چې یو ماشوم چیرې ترنم کوي د کورنۍ له لوري ورباندې قیودات وي، دی نه پرېږدي، ښه غږ خدای ورکړی وي او هغوی ته اجازه نه وي. دا د هغوی په هیلو باندې ډېر زیات منفي تاثیر کوي، منفي اغېز کوي. د تمدن صاحب دغه خبرې زه هم خپله هم تاییدوم چې ترنم یو ذوق دی، یو علاقه ده. دا د یو انسان په وجود کې یو جوهر دی، هنر دی. پرېږدئ چې دغه جوهر او دغه هنر او ذوق وپاللی شي، ځکه چې اړتیا ورته لیدل کېږي په ټولنه کې. فقیرجان صاحب، په وروستۍ برخه کې له تا نه ستا په خواږه غږ یوه بله زمزمه هم اورو او له هغه وروسته به بیا د خپرونې ټغر راټولوو. ولې نه؟ مهرباني. کېږدم خپل سر په زنګانو ورپسې وژاړم، ګل وطن رایاد شي کښېنم ښه ورپسې وژاړم، ګل وطن رایاد شي کښېنم ښه ورپسې وژاړم، کېږدم خپل سر په زنګانو ورپسې وژاړم، ګل وطن رایاد شي کښېنم ښه ورپسې وژاړم،
ګل وطن را یاد شي کینم خور پسې وژاړم څوک وایي چې کلک وي ناري نه ته ژړا نه ورځي څوک وایي چې کلک وي ناري نه ته ژړا نه ورځي زما خو چې مورکۍ شي زما خو چې مورکۍ شي را په زړه ورپسې وژاړم ګل وطن را یاد شي کینم خور پسې وژاړم ګل وطن را یاد شي کینم خور پسې وژاړم بس چې په دې لوی جهان کې چا باندې مور بوره شي بس چې په دې لوی جهان کې چا باندې مور بوره شي ځمکه راته ورشي ځمکه راته ورشي دلته زه ورپسې وژاړم ګل وطن را یاد شي کینم خور پسې وژاړم ګل وطن را یاد شي کینم خور پسې وژاړم یو یو را په یاد شي یاران ذهن کې را وګرځي یو یو را په یاد شي یاران ذهن کې را وګرځي سترګې مې چینې شي سترګې مې چینې شي او اوبه ورپسې وژاړم ګل وطن را یاد شي کینم خور پسې وژاړم ګل وطن را یاد شي کینم خور پسې وژاړم هغه سندر ماره چې خفه وي او په خوله نشي هغه سندر ماره چې خفه وي او په خوله نشي ډېر د پاشه کال یا ډېر د پاشه کال او باران ورپسې وژاړم ګل وطن را یاد شي کینم خور پسې وژاړم ګل وطن را یاد شي کینم خور پسې وژاړم چا پسې مې زړه چوي هادي خو څنګه درته ووایم چا پسې مې زړه چوي هادي خو څنګه درته ووایم ګوره ما بانه خو اوس په څه ورپسې وژاړم ګل وطن را یاد شي کینم خور پسې وژاړم کېږدم خپل سر په زنګانه ورپسې وژاړم ګل وطن را یاد شي کینم خور پسې وژاړم ګل وطن را یاد شي کینم خور پسې وژاړم ډېره زیاته مننه فخرزیات صاحب ډېره زیاته مننه رښتیا هم دا شعر هم ډېر زیات ښکلی و او تاسې هم په ډېر ښکلي انداز باندې ووایه کله چې د شاعر د دروني احساسات او ستا په څېر د یو خوږي هنجري انسان غږ دا دواړه یو شي نو هغه د شعر ښکلا څو چنده شي ډېر زیات خوند یې وکړ ډېر داسې یو لوړ او بهترین انتخاب دې کړی و فخرزیات صاحب په وروستیو کې هغه ځوانانو ته بیا په ځانګړي ډول چې کوم چې ستا همزولي دي هغوی ته به ستا پیغام څه هغه ځوانان چې زما همزولي زما ټول وروڼه دي هغوی ته زما دا خواهش دی چې خپل درسونه په ښه توګه باندې سرته ورسوي دا زما همزولان یي زما نه مشران یي کشران یي نو باید دا نشو نه ځان وساتي خپل درسونو ته دوام ورکړي خپل درسونه ووایي ډېره زیاته مننه ډېره زیاته مننه د کونړ ملي راډیو ټلویزیون درنو لیدونکو او اوریدونکو د هنري لفظونو دا ادبي خپرونه مو پر همدې ځای پای ته رسیږي یو ځل بیا چې زه شوکت اعتمادي د یوه بل نوي میلمه سره ستاسې په درانه چوپړ کې حاضرېږم تاسې ټول په پاک رب سپارم پاک الله مو مل